دا مرغۍ دا مارغان هر قسمه چې دي دا به کومې کمپنۍ کې کار کوي مسافر دي که ټیکهداري کوي که انجینري کوي که ډاکټري کوي دا میخه او دا غوا چې ستا په دې کور کې ولاړ دي او دا ګړي بیزي او توره دا ګېډې راوړي او خیال یې ساتي دوی اخر څه کوي څه مزدوري کوي رزق را روان دی وی که چېرته تاسو په الله باندې صحیح اعتماد او یقین وکړو تاسو له داسې رزق نه راشه دې بازو ته وګوره والله چې ته به وې چې د ده نه الله بلکل یېر دی سهار ماښام د ده په خوله یوه خبره چې دا به څه کېږي او دې ته سوچ نه چې کېږي به دا چې د الله عرش والا رب هغه به اسانه کړي دې ته د سره سوچ نه ځي او ځکه عمر له ذلیله او سپېره ګرځي کم سړی چې په الله باندې اعتماد ساتي او الله ته ځان سپارلی الله د ده مسلې اسانوي د ده لپاره ويرزقه من حيث لا يحتسب او د دې سیزین او د رزق ورکړي چې ده به ګمان کې هم نه راځي والله که به ګمان کې هم راځي چې الله ماله دې ځینې رزق راکړي الله ورته هلته ځینې رزق ورکړي ځکه چې په الله باندې اعتماد نیم کیلې به یې اخیستی نیم کیلې او ښه وروره د میاشتې به ښه ډېرې پیسې ګټي او کار څه به وزري خو دومره په یره کې دومره بې اعتماده په الله باندې وایي زه به کومه څه دی هم وایي زه به کومه څه د ده په خوله هم دا خبره زه به کومه څه او هغه غریب خو بیا تپوس مه کوه هغه توکل چې کمزوری ده خو نور څه وایي چې دغه پیسو والا چې الله ورله دومره څه ورکړي د هغه د خبرې دي نو په الله باندې اعتماد او یقین دا مضبوط ساتئ